تاسو د دې روزې له مشکل وای خلاص کړم او روزې نه وتښتېږئ. بالکل 25 کیلومتره وای سفر وکړه او ډوډۍ وخوره بیرته راسه. دا د روزې له مشکل روزه د مشکل میاسته دوی ته او دا وای ضروري سفر هم نه ده، فقط وای له روزې نه ځان خلاص که هروب من الصيام. دا یو ویډیو خو غوږ ورته ونیسئ چې روزه وای مشکله ده او څنګه له روزې نه ځان خلاص کو. بله ویډیو راواخله. السلام عليكم. تصير اهرب من الصيام، نعم اقطع المسافه الشرعيه حتى اذا ما عندك شغل، حتى اذا ما عندك نيه غير نيه مثلا تروح يمنى يسرى، انت واصل المسافه الشرعيه او افطر المسافه الشرعيه 22 كيلو، اكثر انت تسويها 23 كيلو ابتعد بعد، افطر هناك وتعال. هذا يسمونه هروب من الصيام. هذا يسمونه هروب من الصيام. دا غاسه بیا یو څه گزاره وکړه 22 کیلومتره یې کړه. وای 22 کیلومتره وای بیا له ضروري سفر کوي، هیڅ سفر وای نه لري، فقط 22 کیلومتره لاړ شه او ډوډۍ وخوره بیرته راسه. دا وای هروب د رمضان ده ولا اشکال فيه، هیڅ مشکل هم په دې کې نشته. ښه دا دوم اغا صاحب شو. بیا آیات درته ښایم چې خدای جل وعلا څه وایي راښکته کړه. الدين واضح أن الصيام كم له من الأجر عند الله. كيف أن الصوم يطفئ غضب الرب. ولكن لاحظوا هذه القضية البسيطة. وای ډیر فضیلت لري دی الله غضب سوړوي او دغه قاعده وای لاحظوا دغه قضیه بسيطه وای زوز درته خایم څه شي ورته خي اغا سي محترم سید سي محترم امیر رباني. أنت صائم، الله يدعوك إلى الصيام. تو وای روزداري. النبي صلى الله عليه وآله يدعوك الله إلى دي رابولي روزيتا. ولكن مؤمن پیغمبر عليه السلام دي رابولي روزيتا. لك الشاي، ما يحتاج يدعوك إلى بيته، لا يقدم لك شاي، يقدم لك. وای الله دی روزې ته رابولي، رسول الله دی روزې ته رابولي، او د دې په مقابل کې یو مؤمن درته راغی په لاره کې چای درته ونیودل. اوس به څه ورسره کوې پرېږده. الله يدعوك إلى الصوم والمؤمن يدعوك إلى الإفطار. تقدم دعوة الله أو تقدم دعوة المؤمن. الله نفسه النبي نفسه يقول ولو أنا دعوتك إلى الصوم ولكن أجب دعوة المؤمن. وای الله دی رابولي، رسول الله دی رابولي، اگر کدی وای دی رابولي روزې ته خو دی مؤمن خبره بمني، اجب دی هغه مؤمن خبره بمني، دی الله دی پیغمبر خبره بنه مني، روزه به ماته یې. اوس مخکې پسې وایي لږ نور اسانه کوي چې په کور کې ښه المؤمن إلى كرامة لا ترد كلمته. المؤمن يفترض إذا قال شيئا أن تفعل ذلك الشيء. الله والرسول يقول وای مؤمن مسلمان مؤمن وای عزت لري، دغه خبره به منی، الله دی الله خبره وای هغه پروا نه کوي، مؤمن وای عزت لري دغه خبره به منی. ښه أجب دعوة هذا العبد المؤمن حتى إذا قبل المغرب ب5 دقائق. مو فقط يقول أجب. أنت إذا صمت اليوم أنت صايم، زوجتك قالت تفضل وأكل، ما أكلت. پورته یې کړه پورته ځه پسې. نعم لاندي باب اللي يقول القرآن كامل. السلام عليكم. أخو من الأخوة اللي سأله وقال أنه هل يجوز لا بلني راحتي يكرم لا ايوه للإنسان أن يفعل شيئا بحيث ينتفي عنه موضوع الصيام. يجوز شخص بالبلد وده يسافر حتى لا يصوم، غرضه من السفر أن يفطر، يجوز. أو المرأة وای مؤمن مسلمان د دې دا ویډیو خو دغه سی وخت کې بندوي، خو نه په سړی په خبره پوهېږي، نه سړی ترجمه کولای شي. استاد څه بلاوي اسم لایف خراب ده او که تاسو دغه شریشخند جوړ کړ د قاری سم ته تاسو چې لاس وخوره موږ به درو ویډیو بیرته لسره کړ. هل يجوز
للإنسان أن يفعل شيئا بحيث ينتفي عنه موضوع الصيام. يجوز شخص بالبلد وده يسافر حتى لا يصوم، غرضه من السفر أن يفطر، يجوز. أو المرأة وایو څوک غواړي چې له دې روزې نه ځان خلاص کړي، فقط هغه د باندې راوځه سفر وکړه، د روزې د خلاصېدا دپاره سفر وکړه. د څه شي دپاره؟ د روزې د خلاصېدا دپاره چې له روزې نه خلاصې. دا ډېر ملایان دي دغسې پورته که خبرې ما ورسې خلکو تر وخې دا د دوی یوه خبره نه ده، د ملا د دوه ملایانې دا سیدان دي، ټول مراجع دي په دې کې بعضې. ښه داسې پورته کړه، دا نور ملایانې ورته ښکاره کړه، پورته یې کړه، دغه د پسې دغه د پسې دغه د پسې دا ټول هم دغه دي. اوس تاسې قرآن عظیم الشان راواخلي، د الله جل وعلا کتاب راواخلي، دی خلقو دی الله جل وعلا ل د اسلام له رکن سره، د اسلام له رکن سره چل مو ولیدل، چل مو ولیدل د اسلام له رکن سره. وای ګورې دروزنې ول د اسلام رکن ده، وای څنګه ځان جنې خلاص کړي. دا اول لسفارې ته قرآن کله چا سره وي، دا اول لسفارې قرآن کریم در سره راواخلي که په موبایل کې ورته وګوري. اتم لمبر آیات د سورة البقرې اتم لمبر. الله جل وعلا ته اوس غوږ سي چې رب جل وعلا څه حکم راته کوي، څه راته وایي. ومن الناس بعضې له خلقونه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت وما هم بمؤمنین، الله وایي دوی مؤمنان نه دي. ښه راته متوجه سي. ومن الناس په خلقو کې ځینې داسې خلق دي من یقولو چې دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله والیوم الاخر په ورځ آخرت وما هم بمؤمنین، دوی مؤمنان نه دي. ای ربه ولې مؤمنان نه دي؟ یخادعون الله، چل کوي له الله سره. څه شی کوي؟ کوي له الله سره، دوکه کوي له الله سره. دا څومره ملایان اوس تاسې واورېدل له الله سره چل وکړل که یې ونه کړل د رب دپاره. څومره مؤمنان مسلمانان چې دلته په لایف کې یاست دغه خلقو موارد له الله سره چل وکړل که یې ونه کړل. وای له روزې نه څنګه ځان خلاص کړئ، څومره سفر وکړئ. یوه ویډیو خو مې نه که درته ښکاره کړې، په کور کې وایي ښځې درته ګفټ راواخیستل چای بل هغه وایي قبول کړه، زر یې ماته کړه، وایي ځان ځینې خلاص کړه روزې نه. اوس الله ورته وایي وما هم بمؤمنین، دوی مؤمنان نه دي. ولې څه شی کوي؟ ای ربه یخادعون الله، چل کوي له الله سره، والذین آمنوا له مؤمنانو سره پرې به وچل کوي. وما يخضعون، رب وای دی چل نه کوي الا انفسهم، مگر له خپلو ځانو سره دوی چل کوي. وما یشعرون، دوی شعور نه لري. دا مې د دې دپاره یو آیات درته وښودل. چا چې د الله له احکامو سره چل وکړل لکه دا خلق څه کوي، د اسلام له ارکانو سره چل وکړل لکه دا خلق څنګه وایي له روزې نه ځان خلاص کړه. رب ورته وایي وما هم بمؤمنین، دی که په خولو وایي چې آمنا بالله موږ په الله ایمان راوړی په ورځ آخرت، الله ورته وایي وما هم بمؤمنین. ولې دوی منافقت کوي، د الله له احکامو سره چل کوي. روزه د الله حکم ده که نه ده؟ راځئ مهرباني.